دا توبه النصوحه څه ته وایي؟ نو بعض مفسرین وی تنزیه الذنب عن القلب. توبه النصوح دې ته ویل کېږي د زړه نه دا ګناه ختمول، د زړه نه د ګناه هغه خیالات هغه ارادات هغه ختمول، دې ته توبه النصوحه وایي. او دا ډېر ګران کار دی. لاس په خو بمانه کې خو دنه بخیال لازم نو وی چې د زړه نه دنه لا خیالات ختمول د ګناه، دې ته توبه النصوحه وایي. او بعض مفسرین وایي چې توبه النصوحه دې ته وایي چې د توبې نه وروستو د ګناه نه ستا دومره نفرت پیدا شي لکه څرنګه چې د توبې نه مخکې ستا ګناه طرف ته رغبت پیدا کړي. د توبې نه وروستو دومره نفرت د ګناه نه چې څومره ستا د توبې نه مخکې ګناه ته رغبت او مینه پیدا کېدله، نو وی چې دې ته توبه النصوحه وایي. او غالبا تفسیر بیضاوی لیکلی دی چې توبه النصوحه یو په جواب باندې استغفار کول، استغفر الله جواب باندې. دویم اندامونه لاس په جوارح اعضاء دا د ګناه نه شاته کول تختول. دریم د زړه نه د ګناه اراده ختمول. او څلورم د غلطو خلقو مجلس او محفل پرې خودل. دا څلور خبرې چې دي دا توبه النصوحه مجموعه ده. نمبر 1 استغفار، نمبر 2 اعضاء اندامونه د ګناه نه بندول، نمبر 3 د زړه نه د ګناه اراده ختمول، نمبر 4 د غلطو خلقو محفل دا پرې